محترم ورور عمري صاحب پوښتنه کړې ده ادب د ډيري وای داسې مو اورېدلې دي چې که یو څوک د خپل کور والا سره لواطت وکي لکه د نارینه سره نو په د باندې دا ښځه حرامېږي دی وای دا مسله تر کومه حده پورې پر ځای ده الجواب حامد مصلي وبه توفیق محترم وروره دا مسله دوه اړخه لري یو اړخ یې دا دی چې یو څوک دغه ناروا نعوذ بالله ځان ته روا وبولي نو کې عقیده دا سوه او دغه ناروا کوله ځان ته ناروا بلله ځان ته روا بلله په دې سره دی کافر کیږي نعوذ بالله نو دی کافر سو ښځه مسلمانه ده د دوی تر مابین نکاح وش کېدله ښځه باندې حرامه ده تر څو چې دی بیرته مسلمان نسی او د دې عقیده څخه ځان خلاص نکي دوم طرف ته دې مسلې دا دی چې دا خو ناروا کار بولي خو بیا هم د ناروا والی سره په دې بدپیلۍ باندې اخته نو په دې سړي باندې بیا ښځه نه حرامېږي خو دا کار چې دی ګناه کبیره ده یعنی لو سنګینه ګناه ده عظیمه او درنه ګناه ده حتی که قاضي خبر سي د سړي ته به تعزیر ورکي لکه یو څوک چې ادب دی د نارینه سره لواطت وکي همدارنګه هغه څوک چې د خپل کور والا سره لواطت کوي که قاضي په خبر سي په کره شواهدو سره ورته ثابت سي نو دا سړی به یا تر دیواله لاندې کوي یا به د بامر اغورځي او یا به د قاضي د ثواب دید مطابق نور سزا ورته ورکوي والله اعلم بالصواب